بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 113 آیته تر 121 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الذين او ویلی هغو کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا یکلمنا الله ولی نه کوي خبرې زموږ سره الله او تأتینا یا ولی نه راځي موږ ته آیتون کومه نښه کذالک همغسې قال ویلي الذین هغو کسانو من قبلهم چې تر مخه د دوی وو مثل قولهم په شان د وینا د دوی تشابهت سره ورته سوي قلوبهم زړونه د دوی قد بینا یقینا بیان کړي موږ الآیات نښې لقوم لپاره د داسې قوم یوقنون چې یقین کوي. کوم کسان چې نه پوهیږي دا یې هم ویلي چې الله ولې زموږ سره مخامخ خبرې نه کوي او ولې کومه د حق نښه یا معجزه موږ ته نه راځي. همداراز تر دوی مخکنیو هم د دوی په څیر وینا کړې وه، زړونه یې سره ورته دي. بېشکه چې ما د حق ډېرې نښې بیان کړي داسې قوم ته چې یقین او باور کوي. د دې آیت موخه د ناپوهانو د یوې بلې ناوړه پلمې بیان او رد دی. پلمه یې داسې وه چې که ته رسول یې نو الله دې موږ ته پخپله ووایي، یا دې موږ ته ستا په څېر وحی وکړي، یا دې د نبوت هغسې نښه یعنې معجزه راسي کوم چې موږ یې غواړو. دغه ډول غوښتنې د مکې مشرکانو هم کړي وې، لکه دا د سورة الاسراء 9 آیت تر 9 آیت کې چې دا په تفصیل ذکر ده. لیکن د بحث لړۍ ښیي چې دلته هغه منحرف کتابوال مراد دي چې ځانونه یې ناپوهان جوړ کړي، د قرآن د ردولو لپاره بېلابېلې پلمې کوي. کله وایي پیغمبر یې زموږ له قومه نه دی، کله وایي له راوړونکي ملک سره زموږ ورانه ده، او کله وایي د قرآن په منلو زموږ هغه مذهب له منځه ځي چې له هغه پرته جنت ته هیڅوک نسي تلای. چې دا ټولې پلمې رد شوې، اخر یې دا پلمه وکړه چې ولې په دې اړه زموږ سره الله خپله خبرې نه کوي. اهل کتاب هم داسې ذهنیت د قرآن کریم بیان کړی دی. سورة نساء 153 آیت چې وګورئ، هلته وایي یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة. نو حتی دلته قرآن کریم وایي چې د موسی علیه السلام څخه هم دا غوښتنه کړې وه چې الله مخامخ راوښیي. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. د دې پلمې دوه جوابونه سوي. اول الزامي جواب دی چې دا غوښتنه د مخکنیو منکرینو د غوښتنو په څیر ده، کوم صحیح مقصد نه لري، یوازې خلک تیرستل او ځان خلاصول یې مقصد دی. د سورة انعام 123 آیت هم دا خبره یاده کړې وی وإذا جاءتهم آیة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. چې کله نښه حتی معجزه راسي هم نو دوی وایي چې موږ تر هغوی ایمان نه راوړو تر څو چې موږ ته هم دغسې څه را نه کړل شي لکه د الله پیغمبرانو ته چې ورکول شوي دي. یعنې حتی چې وایي موږ ته خپله باید وحی وشي. او بل قرآن کریم دا هم ذکر کړی دی په سورة فرقان 21 آیت کې وایي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هغه خلک چې زما سره د مخامخ کېدو عقیده نه لري، هغوی ویلي چې پر موږ ولې ملائک نه نازلیږي یا ولې الله نه وینو.
الله وایي دوی په خپلو ذهنو کې ځانونه ډېر غټ تصور کړي دي او ډېره لویه سرکشي یې کړې ده چې داسې یو ناوړه غوښتنه یې کړې ده. او دا چې قرآن کریم وایي چې د دوی دغه غوښتنې صحیح هدف نه لري، نو الله تعالی دا خبره بل ځای وضاحت کړې وایي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم یجهلون. دا د سورة انعام 111 آیت دی. وایي که چیرې ملایکه ورته نازل کړي او موږ هم د دوی سره خبرې وکړي، دغه څه چې آخري پیغمبر ویلي دا موږ په سترګو ولیدل او هر شی دغسې مخامخ یا ډلې ډلې ورته حشر کړم، نو بیا هم دوی ایمان نه راوړي مګر هغه څه چې الله وغواړي. خو اکثر د دوی ناپوهۍ کې یعنې دا پوښتنې د ضد و جهالت په اساس دي. سورة یونس 90 آیات هم دا خبره کوي، وایي ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بشکه هغه خلک چې ستا د رب پرېکړه ورباندې ثابته سوې ده هغوی ایمان نه راوړي که څه هم هر ډول نښه او معجزه ورته راسي تر څو چې دوی دردونکی عذاب ویني. دارنګه د سورة انبیاء 6 آیت وایي ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. د دوی تر مخه هیڅ ښار چې ما هلاک کړي د هغوی ایمان نه دی راوړی، نو آیا دوی ایمان راوړي؟ یعنې هغوی په دغسې فرمایشي معجزاتو چې دوی به غوښتلې خپل ایمان مشروط کړی و چې هغه رالیم بیا ایمان را نه وی، نو د الله قانون هم دا دی چې په هغه وخت کې هلاکوي، نو وایي هغه چې هلاک وکړي هغوی یوه ایمان را نه وی، نو دوی به ایمان راوړي. یو جواب خو دغه دی. دویم جواب دا تحقیقي جواب دی، هغه دا چې الله وایي دوی خو یوه نښه وایي ولې موږ ته نه راځي. الله وایي یوه نښه نه بلکې د حق ډېرې نښې مې څرګنده کړي دي. ځکه د قرآن هر صورت معجزه ده، لیکن ګټه یوازې هغو خلکو ته کوي چې په حقایقو باور او یقین کوي. انادیان ضدي خلک ګټه نشي ورڅخه اخیستلی. انا ارسلناک بالحق، یقینا موږ لېږلی په حق سره، بشیرا زیری ورکوونکی، و نذیرا او له عذابه خبرونکی، ولا تسألو او نه پوښتل کېږي عن اصحاب الجحیم له اوسېدونکو څخه د دوزخ. بېشکه چې ته مې په حق سره زیری ورکوونکی او له عذابه خبرونکی لېږلی یې او ته د دوزخیانو په هکله نه پوښتل کېږي. د دغه آیت هدف د رسالت پر منکرینو رد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکول، دنده او مسؤلیت یې روښانه کول دي چې ستا څخه دا پوښتنه نه کېږي چې دوی ولې ایمان را نه وړ. لکه د سورة رعد 40 آیت چې وایي فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. ستا مسؤلیت یوازې دین رسول دي، پر تا باندې یوازې دین رسول دي او حساب یې پر ما دی. دارنګه د سورة یونس 108 آیت هم وایي قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدي لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها وما انا علیکم بوکیل. ای پیغمبر خلکو ته ووایه چې ای خلکو تاسو ته ستاسو د رب لخوا حق راغلی دی، نو که څوک هدایت مني هغه هدایت منلی د خپل ځان په ګټه دی، او که څوک بېلارې کېږي نو بېلارې کېدل یې خپل د ځان په زیان دي، او زه پر تاسو باندې څارونکی او ستاسو مسؤل نه یم. ولن ترضى او هیڅ کله نه راضي کېږي عنک الیهود ولا النصارى، ستا څخه دا یهودیان او نه نصرانیان، حتی تتبع تر څو چې تابع سي ملتهم د مذهب د دوی. قل ان هدى الله هو الهدى، ووایه چې یقینا هدایت
د الله همدغه هدایت دی. ولئن اتبعت او که تابع سوې اهواءهم د غوښتنو د دوی بعد الذي وروسته د هغه جاءک چې راغلی تا ته من العلم له پوهې څخه ما لکه نسته لپاره ستا من الله د الله په وړاندې من ولي د څه کار سمونکی ولا نصير او نه هیڅ مرستندوی. یهودیان او نصرانیان به هیڅکله ستا څخه راضي نشي ترڅو چې د دوی مذهب دي ورسره منلی نه وي. ورته ووایه لارښوونه یوازې د الله لارښوونه ده، او له هغه وروسته چې تا ته د علم څه برخه راغله، که د دوی په هوا او هوس پسې ولاړې، بیا دې له الله سره دوستي ختمه ده، او د الله په مقابل کې نه کار سمونکی درته شته او نه څه مرستندوی. د منحرفو کتابوالو له پلمو ردولو وروسته په دې آیات کې هدف دا دی چې د داسې منحرفو خلکو راضي کول او قناعت ورکول ناشونی کار دی، ځکه د دوی د رضایت شرط ناشونی دی. نو باید هغوی ته پرېکنده خبره وسي چې هدایت یوازې هغه څه دی چې د الله لخوا راغلی، او ستاسو سره هدایت نشته، یوازې ستاسې خپلې نفسي غوښتنې او له ځانه خبرې دي. سورة بقره 140 آیات هم دغسې خبره کوي، وایي الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق همغه دی چې ستا د رب لخوا راغلی، نو هیڅکله له شکمنو څخه ونسي. که په دې قرآني بیان تر پوهېدو وروسته څوک د دوی په ځاني خبرو پسې ولاړ سي، له الله سره یې دوستي ختمه ده، او هیڅوک به یې هم له الله څخه ونسي ژغورلی. سورة جاثیه 18 آیات هم وایي ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. بیا مې تر دې وروسته ته د دین پر سمه لار برابر کړې، نو د دې لارې لاروي کوه، او د دوی په هوا او غوښتنو پسې مه ځه، د هغو خلکو په هوا او غوښتنو پسې مه ځه چې نه پوهېږي. یقینا دوی ستا څخه د الله لخوا هیڅ شی نسي دفع کولی. یعنې د الله لخوا که کوم خطر تا ته الله وټاکي، دوی دې هیڅ مرسته نسي کولی، نو د دوی دوستي مه لټه. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی مو دی کتاب، یتلونه لولي حق تلاوتي سم لوستلی، اولئک هغوی یؤمنون ایمان راوړي به پدې، ومن یکفر او څوک چې کافر سي به پدې، فاولئک نو هغوی هم همدا دوی الخاسرون تاوانیان دي. هغه خلک چې کتاب مې ورکړی په داسې حال کې چې سم لوستل او لاروي یې کوي، هغوی ایمان ورباندې راوړي، او څوک چې انکار ورڅخه کوي، نو یوازې هغوی زیانمن او تاوانیان دي. یعنې هغه کسان چې زما د ورکړه سوي کتاب تورات او انجیل سمه لاروي کوي، هغوی په دې قرآن ایمان راوړي، یوازې بدبخت او بې برخې کسان انکار ورڅخه کوي. دې ته ورته خبره په سورة قصص 52 او 53 آیت کې هم راغلې وایي الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون. کوم کسانو ته چې تر قرآن مخکې کتاب ورکړی، هغوی په دې قرآن ایمان راوړي،
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. او چې کله قرآن ور باندې تلاوت شي دوی وایي چې موږ په دې ایمان دي دا یقینا زموږ د رب لخوا حق دی موږ تر دې مخکې مسلمانان یعنی صالحین اهل کتاب مخکې مسلمانانو یهودیان یې ځان ته نه ویل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. او همداسې مې تاته دا کتاب نازل کړی نو کومو کسانو ته چې ما کتاب ورکړی هغوی په دې ایمان راوړي او د دې خلکو څخه یعنې د نورو خلکو څخه هم ځینې کسان په دې ایمان راوړي او له دې کتاب څخه انکار یوازې حق پټونکي خلک کوي. د یو ټکي ته متوجه سي په قرآن کریم کې عموما چې د منحرفو اهل کتابو په اړه د کتاب ورکړه ذکر کېږي نو هغه په مجهوله صيغه ذکر کېږي داسې ویل کېږي چې کتاب ورکړه سوی داسې ویل کېږي او د صالحینو په باره کې عموما دا تعبیر کوي الله وایي ما کتاب ورکړی آتیناهم الکتاب. نو دلته د هوسپالو او حق پټونکو کتابوالو تر غندلو وروسته دغه آیات د حق پالو کتابوالو ستاینه کوي چې قرآن په عقیده او عمل کې مني او د هغوی دغه حق دریځ د هغو منحرفو کتابوالو په مقابل کې د دلیل په توګه هم وړاندې کوي چې د قرآن د ردولو لپاره هغوی یوه بله پلمه کوي. نو قرآن نور ځایونه هم دا خبره کوي په سورة شعراء 196 آیات کې وایي وإنه لفي زبور الأولين او یقینا د دې قرآن بیان او پیژندنه د پخوانیو انبیاو په کتابونو کې هم شته. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بني اسرائیل آیا دوی ته دا یو نښه او معجزه نه ده چې د بني اسرائیل علما په دې قرآن پوه سي چې دا هماغه کتاب دی چې په پخوانیو کتابونو کې ذکر دی.